سمون لرنینګ اکیډمي تاسو ته د انګلیسي ژبې، پښتو، ریاضي او د انټرنیټ تخنیکي زده کړې وړاندې کوي. که تاسې غواړئ زموږ ملتیا وکړئ نو موږ سره پر فیسبوک، یوټیوب او واتساپ رابطه جوړه کړئ. In the name of Almighty Allah, most compassionate and most merciful, which means Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Samoon Learning Academy. I am Abdul Qahar Moman and I would like to teach you English. دوستانو نیکی هیلی سلامونه. عبدالقهار مومن دیم په سمون زده کړیز اکاډمۍ کې درته وایم هرکلی. دوستانو نن مونږ د انګلیسي ژبې دوهم لوست پیلوو. دوستانو په تیر درس کې موږ دا وویلې چې توري د شکل له مخې په څو ډوله دي. ومو لوستل چې توري د شکل له مخې په دوه ډوله دي، غټ توري او واړه توري. او په تیر درس کې موږ د غټو او وړو تورو طریقه هم وښوده چې غټ توري په چارخطه کتابچه کې په کومو خانو کې لیکل کېږي او همدارنګه واړه توري په چارخطه کتابچه کې په کومو خانو کې لیکل کېږي. راځو د نن ورځې درس ته. زموږ د نن ورځې د درس عنوان دی توري د غږ له مخې. د انګلیسي ژبې توري د غږ له مخې. د انګلیسي ژبې توري د غږ له مخې په درې ډوله دي. نمبر 1 غږ لرونکي توري، چې دې ته واول هم وایي. نمبر 2 نیمه غږ لرونکي سیمی واول. او نمبر 3 بې غږه توري. بې غږه تورو ته په انګلیسي کې کانسوننټ وایي. کانسوننټ. غږ لرونکي توري په انګلیسي کې 5 دي چې عبارت دی له A E I O U. دا 5 توري غږ لرونکي توري دي. پسې راځو نیمه غږ لرونکو تورو ته. نیمه غږ لرونکي توري چې دي عبارت دی له W Y څخه. دې نه وروسته چې کوم بې غږه توري دي، د انګلیسي ژبې توري ټول 26 دي. د 26 تورو څخه چې 5 او 2 توري وباسو، باقي ټول توري بې غږه توري دي چې د B نه واخله تر C D N تر Z پورې. دې تورو ته بې غږه توري وایي. زده کوونکو سره دا سوال پیدا کېږي چې د غږ لرونکو او بې غږه تورو فرق څه دی، ولې دا بې غږه دی او ولې هغه غږ لرونکي دي. نو لکه څنګه چې موږ وایو غږ لرونکي معنا دا چې هغه غږ لري، او څنګه وایو بې غږه معنا دا چې غږ نه لري. اوس سوال دا دی چې A غږ لري، A همدارنګه B هم لري، C هم لري او D هم لري. نو د دې ترمنځ به توپیر څنګه کوو چې واول غږ لري او کانسوننټ غږ نه لري. نو راځئ دا توپیر تاسو ته جوتومه. دوستانو دغه 5 واول او 2 سیمې واول دا موږ سره غږ لرونکي توري دي. له دې تورو پرته چې کوم بې غږه توري دي هغه خپل غږ نه لري. که چیرته موږ A وایو نو A یو غږ لرونکی توری دی. همداشان E وایو، I وایو، O وایو او U وایو. دا غږ لرونکي توري دي. اوس راځو بې غږه تورو ته. بعضې زده کوونکي وایي چې یاره څنګه A وایو همداسې B هم وایو.
همداشان سیم وایو، همداشان ډیم وایو، همداشان اف هم وایو. نو د دې او د دې څه فرق دی؟ فرق دلته جوتېږي. که چیرته موږ بی وایو په پښتو کې بی ای لیکو نو په انګلیسي کې بی آی لیکو. که چېرته سی وایو په پښتو کې سی ای لیکو او په انګلیش کې سی آی لیکو. همداشان که ډی وایو پښتو کې ډال ای لیکو او انګلیش کې ډی آی لیکو. وګورئ دوستانو د بی توري ته وګورئ، پښتو کې د ای واول دی، غږ لرونکی توری دی. همداشان په بی کې چې کوم غږ لرونکی توری راغلی هغه آی دی. که چیرې دا غږ لرونکي توري موږ د دې د نومونو څخه لرې کړو نو دا بالکل بې غږه پاتې کېږي، دا هیڅ نوم نه لري. نو هیله لرم چې په دې توپیر به تاسې پوه شوي یاست. دوستانو که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.